سلام ګرانو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وای. نن به په هایپرویو سافټویر کې څنګه موږ کولی شو چې څو اپریټنګ سیسټمونه یو د بل سره کنیکټ کړو. عین داسې مثال لري لکه یو ځانګړی کمپیوټرونه چې وي، یا که داسې ووایو چې څنګه کولی شو چې دوه یا درې کمپیوټرونه یو د بل سره کنیکټ کړو. د هایپرویو انسټالیشن مو تیره ویډیو کې یلی و. که چا څوک ورباندې نه پوهېږي دوی کولی شي چې ویډیو وګوري. همداشان په هماغه کې مې هایپرویو انسټال کړی او په هایپرویو په داخل کې مې وینډو انسټالیشن هم سرته رسولی. نن موږ دغه صرف وایو چې څو اپریټنګ سیسټمونه څنګه کولی شو چې یو د بل سره کنیکټ کړو یا یې وصل کړو. راځم اول هایپرویو منیجر ته سرچ ته راځم او دلته هایپرویو منیجر او د دې نه وروسته اوس موږ سره تقریبا دوه وینډو رن دي. یو وینډوز 7 ده او بله وینډوز سرور 2012 ده. دې ځینې رایټ کلیک کنیکټ او دې باندې هم کنیکټ. دا موږ سره دوی مختلفې وینډوګانې دي. دوی یو د بل سره اوس ارتباط نه لري، نه د زما د کمپیوټر اصلي وینډو سره، د کومه وینډو چې ما په کمپیوټر کې پرته ده دغه یو، دې سره کمیونیکیشن هم نه لري. دلته وګوره، دلته کراس علامه د نیټورک کش ده. دلته وګوره موږ سره نیټورک کراس ده او همدا شی موږ سره په وینډوز 7 کې هم دا نیټورک کراس ده. نو د دې دپاره چې دا یو د بل سره ارتباط پیدا کړي، اول به راسو ورچوال منیجر ته. دلته وینډوز 7 یا وینډوز سرور 2012 انتخاب کا. د دې نه مخکې چې دا دې ته راشو، راځو خپل کمپیوټر چې د افغان په نوم یې ده، دلته ورچوال سویچ منیجر باندې په کلیک وکړئ او دلته موږ یو مجازي اډاپټر جوړوو تر څو چې زما د کمپیوټر یا د ما کمپیوټر کې چې فزیکل اپریټنګ سیسټم یا وینډو پرته دا هم ورسره وصل شي، چې یو به یو څخه وینډوز 7 شي، بله به وینډوز سرور 2012 شي او بله په خپله د حقیقي وینډو چې ما په کمپیوټر کې ده د یو د بل سره ارتباط پیدا شي. راځو کریټ ورچوال سویچ باندې به کلیک وکړئ. د هر شي په نوم باندې چې سویچ جوړوي تا خپله خوښه ده. زه راځم فرض کا مای نیټورک او د دې نه وروسته دلته انټرنل ورته انتخابوم، ځکه چې موږ په خپل منځ کې دا کنیکشن جوړوو. دې نه وروسته به دغه اپشن انیبل کې او هغه نه وروسته به اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ. یو څه انتظار وباسئ. اوس موږ ګورو چې دغه جوړ شو که نه شو جوړ. نو را به شئ خپل کمپیوټر وینډو ته، دلته دې باندې کلیک وکړه. دا البته دا شی نه، رایټ کلیک او را به شئ چینج اډاپټر. دلته اوس وګوره موږ سره یو مای نیټورک په نوم یو اډاپټر جوړ شو. نو دا خو زما سره په خپل وینډو کې جوړ شو. نو زه غواړم چې د نورو سره دغه د نورې وینډو اډاپټر یا کنیکشن چې ده دا دې ته وصل کړم. نو را به شئ بیرته منیجر ته، هایپرویو منیجر ته. دلته به وینډوز 7 یا وینډوز سرور هر یو باندې هر یوه چې ورسره وصلوئ دلته انتخاب کړئ. هغه نه وروسته به د وینډوز 7 سیټینګ ته راشئ. دا د ما د کمپیوټر سیټینګ ده او دا د وینډوز 7 سیټینګ ده. سیټینګ باندې به کلیک شئ او دلته به نیټورک اډاپټر ته راشئ. دلته لیکلي ناٹ کنیکټډ. دلته به چې ورته انتخاب کړئ مای نیټورک، دا به ورته انتخاب کړئ او هغه نه وروسته به اوکې باندې به کلیک کړئ. بیا به راشئ بله کومه وینډو چې ورسره وصلوئ، وینډوز سرور 2012 سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او را به شئ نیټورک اډاپټر باندې به کلیک او دلته به مای نیټورک انتخاب کړئ او دا ټیک مارک به هم واچوئ او اوکې بټن باندې به کلیک. بس اوس به هر یوې وینډو ته آی پی ادرس ورکړئ. نور کار خلاص شو. دلته راځم اول وینډوز 7 ته او دې ځینې رایټ کلیک کوم، اوپن نیټورک ان شیرینګ سنټر، بیا چینج اډاپټر سیټینګ.
ګوره لوکل اریا کنیکشن ټو دا اوس مخکې کراس علامه و اوس په دې باندې کراس علامه نشته ولې اوس یو د بل سره وصل دی خو آی پی ادرس نه لري رایټ کلیک پراپرټیز او ټي سی پي آی پي ورژن 4 پراپرټیز ته به راشئ ښه دا مو مخکې اساین کړې وه که چېرته نه وای نو دلته دا شی وي ګوره دغه شی اپټین وي اوکې کلوز نو تاسې که بیرته ورته اساین کوئ رایټ کلیک پراپرټیز ته به راشئ او ټي سی پي آی پي ورژن 4 پراپرټیز او دلته به یوز د فالوینګ آی پي ادرس او دلته به یو کلاس واچئ فرض کړه 10.0.0.10 او هغه نه وروسته دلته کلیک وکړه او اوکې بټن باندې به کلیک شي کلوز او همداشان په همدې وینډو 7 کې به فایروال بند کې راځم دلته سټارټ مینو ته او کنټرول پینل ته او وینډوز فایروال باندې کلیک وکړه دا مو مخکې آف کړی دی تیار را سره آف ده که آف نه آن وي تاسې آف کوئ چې طریقه یې دغه د ټرن وینډوز فایروال آن اور آف باندې به کلیک وکړئ دلته به ټول ټرن آف انتخاب کړئ هغه نه وروسته به اوکې بټن باندې به کلیک شئ همداشان راځمه وینډوز سرور ته چې هغه ته هم کیدای شي آی پي اساین شوی وي دلته او دې په نیټورک باندې به رایټ کلیک وکړئ دې باندې رایټ کلیک اوهو څه وایي ښه دا به لږه را دې کش کړو اوپن نیټورک شیرینګ باندې به کلیک وکړئ رایټ کلیک او چینج اډاپټر سیټینګ باندې به کلیک شئ او دلته به پراپرټیز ته راشئ او ټي سی پي ورژن 4 او کلاس به سیم کلاس اچوئ دا انتخاب کا او دلته به 10.0.0.10 او بله 10 شوه دا به 10 شي اوکې یس کلوز او د دې نه وروسته د خپل کمپیوټر د ما کوم حقیقي کمپیوټر چې ده دغې ته به هم آی پي ادرس ورکړئ چې هغه راځم دلته دنې رایټ کلیک اوپن نیټورک شیرینګ او چینج اډاپټر سیټینګ او دلته ګورئ مای نیټورک په نوم د دې باندې به رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته به راشئ او را به شئ ټي سی پي پراپرټیز use the following IP address 10.0.0.shell هغه وینډوز 7 مې چې وه مې 10 کړو او وینډوز سرور مې چې وه مې 10 کړو او زما په کمپیوټر کې کومه وینډو چې پرته ده د دې مې شل کړو اوکې بټن باندې به کلیک شئ کلوز بس نور کار ختم خو یوازې به دومره وکړئ چې هر وخت چې ته دا یو د بل سره کنیکټ کوې نو یو د فایروال بند کړی او بل به د یو کلاس سیم کلاس به استعمالوئ زه اوس یو پینګ کومه دا اوس ما سره سرور کمپیوټر ده وینډوز سرور 2012 دې کمپیوټر نه زه پینګ کومه کوم یو ته وینډوز 7 ته نو چې ورته لیکم پینګ 10.0.0.10 شوه انټر بټن اخلم ګوره ښه سم ریپلای کېږي دغه ده ګوره ریپلای هیڅ مشکل نه لري اوس زه غواړم چې د هغې څخه وینډوز 7 څخه سرور ته پینګ وکړم چې یو بل سره وصل دي که نه دلته راځم وینډوز 7 ته او دلته رن کمنډ ته راځم دا څنګه نه راځي دا داسې پو دلته راغلی لیکمه CMD یا ګورې دې ځای نه راوستارټ مینو ته راشئ دلته رن یا کمنډ پروم ته لاړ شئ او دلته ورته لیکم ping 10.0.0.last د سرور یا وینډوز سرور 2012 آی پی ادرس ته انټر راخلم ګوره د 10 نه د 12 د وینډوز 7 نه چې آی پی ادرس یې 10.0.0.10 ده او سرور آی پی ادرس چې 10.0.0.10 ده ښه سم یو د بل سره کمیونیکیشن لري ریپلای فرام دغه نه دې ته ګوره ټول پاکټونه رسېدلي دي ریسیوډ شوي دي
اوس زه غواړم د دوو ترمنځ خو کمیونیکیشن موجوده، آیا ما د حقیقي کمپیوټر کومه وینډو 8 چې د دغه سره ارتباط لري که نه لري. نو اول خو د وینډو 7 نه زه پینګ ورته کوم، پینګ 10.0.0.10 نه وبخښئ 10 د ما کمپیوټر آی پي ادرس ته انټر اخلم، دا ښه سم ارتباط ورسره لري. او همداشان د خپل کمپیوټر نه دا ماینمایز کوم، د خپل کمپیوټر نه سټارټ مینو یا سی ام ډي له لارې راځم دلته، یا د وینډو آر ونیسو، وینډو بټن آر، نو دغه رن راوړي سی ام ډي انټر او پینګ کوم یو کمپیوټر ته پینګ کوي، فرض کړه سرور ته چې آی پي ادرس یې لاس ته ښه سم یو د بل سره ارتباط لري، یا د وینډو 7 ته کوي .0.0 نه د مخکې پینګ کمانډ ولیکئ 10.0.0.10 سم ریپلی کوي. نو دغه وه په هایپرویو کې د څو کمپیوټرونو کمیونیکیشن چې انشاءالله په راتلونکي کې به یو فولډر څنګه شیر کیږي، څنګه اکسس کیږي، دا به راتلونکي کې ووایو. خو زمونږ چینل سبسکرایب مه هېروئ، حتما زمونږ چینل لایک کوئ او سبسکرایب یې کوئ چې تاسو ته به راتلونکي کې نوې ویډیو هم درشي. مننه.